السلام په ماشوموالي کې خبره وکړه زما زبا پیغمبر جوړېږم مال به الله کتاب راکړي دا فیصله الله مخکې کړې دي زبا د مور ډېر خدمت کوم پاک بیم زبا ظالم نه او سپیره به نه کوم ځای چې ګرځم ما سره به د الله برکتونه ګرځي د خلکو پوره یقین راغی د بیبي مریم د ولایت په مخکې نه یقین راغلی په دې نور هم یقین راغی او لویه پرچار او پروپاګانډه جوړه شوه چې بیبي مریم له رب العالمین بچی ورکړی دی او بغیر د پلار نه ولا الله بچی ورکړی دی خلق به تماشو لراتلل او حضرت عیسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل دا پې ویارېده چې دې قوم دې اسرائیلو دوی خو حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې هره کړی دا هغه قوم نه چې حضرت یحیی علیه السلام دوی حلال کړی نو هسې نه د ما دا بچي رانه چې ته مړ نه کړي نو دا لاړه مصر دا هغه ځای نه هجرت مصر ته لاړه هلته کې دا خپل بچی پالي چې دلته بیا څوک پېژني نه چاته څه پته لګي چې دا څوک دی او د چا زوی دی دا خپل بچی دی او لویوم به او الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې لا ماشوم چې ورو خبرې شروع کړې نو د خلکو د لوبو نه به ځان ساته او خلکو ته به نصیحت چې چا به ګناه کوله رورا ګناه مه کوه ناشنا خلک به ورته راغونډ شو تا ماشوم بچي ته ګوره او خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک او د هغې بیرت نو الله نه ویرېږي الله له شریک مه جوړوئ په ماشوموالي کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو ته او داسې نښې نښانې پکې رب العالمین په ماشوموالي کې ښکاره کړی چې مور یو ځل لېږلی و چې زه څه کاروبار به زده کړي خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچي مې دین هم زده کوي عبادت هم کوي خو چې څه زده کړي چې ځان له څه روزي او رزق خو هم ګټي که نه نو هغه زمانه کې دا صنعت هر چا به خپل بچي ته څه کار ښاو لکه د ترخانۍ چل د لوارۍ چل د بل چل نو مور ولېږه دوبیانو له وایي دا هغې دا جامې رنګ کوي د رنګ سازی چلته زده دې لاړه هغه دوبیانو سره خپل مونځ او دس به هم کو خلکو ته نصیحت به هم کو هغې سره یې د جامو د رنګ سازی چل هم زده کو هغه مشر دوبي یو ځل چرته ته عیسی علیه السلام ګورې لاره کوټې د ماشو ورته یې ویې داسې چل به وکړي دې له به شین رنګ ورکړي دې جامې له به سور رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي هرې ټوکړې سره یو ټوکړه وله وتړله رنګ سازان اوس هم داسې کوي چې هغه لاړ هغه استاد نه د ټولې جامې راواخېستې په یو بالټي کې واچولې یو چاټک او لګیا دی هغه ورسره دی لړی او دی کې استاد راغی وایي څه چل دی وکړه وایي دې چاټی کې مې چول خدای بنده دا دې څه وکړل دې خلکو له به څه جواب ورکړو دا خو تا ټول په یو رنګ کې چولي دي هغه یو شین رنګ جامه غواړي بل سور غواړي بل تور غواړي بل خړه غواړي دا دې څه وکړل ټول یو رنګ کړل دې خلکو له به د جامې تاوان د کم ځای نه راوړل دا دې څه کړي دي عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه بخله ته کښېنه تماشه کوه یو جوړه به یې چې رایستله او چا پورې به شنه کپړه ګوټه او نه به شنه راوته همدا یو چاټی چې بلې ته به یې ګوتې کړی به سره راوته چې بلې ته به یې ګوتې کړی به توره راوته خو چې کومه رنګ ټوکړه به په کمې پورې تړلې وه د یو چاټی نه به هغه مختلف رنګونه والا راوتل حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشو دی لږ ته ګوره دی کمالاتو ته لکه ساحر جادوګر یې که څه چل دی وی نه ما له الله په ماشوموالي کې پیغمبري را کړې ده زه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم جعلني نبیا د الله پیغمبر یم الله نبوت او پیغمبري را کړې ده څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنګولو والا او جامو اینځلو والا دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو ګورې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تېر شوي 40 کالو کې الله نبوت ورکړی عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړی ټولو ورباندې ایمان راوړو په لاره به ته خلکو ته به نصیحت څه یو قوم له ورغې ودرېد ستاسو معجزه هغه زمانه خدا چې د معجزو د زمانې ته معجزه لرې څه نښه شته که نشته او څه نښه ده ووایه راته تاسو څه وایه ښه دا راته ووایه چې بېګا مونږ څه خوړلي هغې به هم تپوس داسې کوو چې تعجیبه تپوس پرې کوو بېګا مې څه خوړلي وایي تاسو بېګا ټیپر خوړلي چا ته به دا چا چې به څه خوړلي بېګا هم باټینګل خوړلي بېګا هم دا شی خوړلي وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم راشه چې تاسو څه خوړلي دي او په کور کې م څه شي ذخیره کړی راغې حال درته وایم ځه ما ته الله دا علم را کړی ماشوم به راغې مور ته به یې جړل بار به یې جړل بچې سري دا بابا راله څه نه راکړي پلار به یې وایي څه شته دی نه نو زه ورکړه که نه هلکه 100 روپۍ وله ورکړه ماشوم دی بچې دې جاړي هېڅ هم نشته څه وله ورکړم وی نشته درکړه څه شی وی نه بچې دې خوا راشه ورشه هغه پلانکۍ الماری ته وخېږه بره لوښي کې دونه پیسې پرتې دي شپ منډه کړه ماشوم به لاړه هغه درې پیسې به یې راوړه ماشوم به جړل پلار ته به یې خوراک راکړه مور ته به یې جړل دی به ورغې ورکړه که نه خوراک بچې دې ولې جړی نه کم دی نه ولې ورکړو مونږ کله خوراک کم دی دې خو راشه بچې نشته تاسو کله خوراک نه
ورشه غالماره کې تخت بروخه چې پکې سیوان پراته دي، چا بدل راوړ لوی غم جوړ شو. خلک ورته جلوس یره جلسه جوړ کړه چې موږ د ټول ماشومان دی ولمسول، ماشومان او موږ پیسې هم پټو، خوراک هم ته پټو، سیزول هم ته پټو، او ته ټول ماشومانو ته خې ارزه وته خې چې کور کې تاغه شي پروت تل د پیسې پرتی دي، چا به ورده. عیسی علیه السلام به نو تاسو دروغ وایي، تاسو وایي موږ خوراک نشته، خو چې کوم ځای به خلکو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل او د دین نصیحت کو او خلکو معجزې ښودلې او معجزه به ورته ښکاره کوله. ګورې سره د دې خلک دا لوی طبیب تېر شوی دی، دا غټ غټ طبیبان تېر شوي دي په هغه زمانه کې، دا د طب زمانه وه، د دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا دور دغه زمانه کې تېر شوی دی. لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه اوس یادېږي، دغه دور د دغې خلکو نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلک یو ساینسي دور دی په دنیا باندې، په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور. عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به وخا خوایه که نه تا څه معجزه ده، نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند ړوند ابرئ الاکمه والابرص باذن الله، په سترګو اکمه په عربۍ کې هغه ړوند ته وایي چې د مور نه پیدایشي ړوند دي، چې کوم ځای وروسته ړوند شي د هغه بیا هم ستناسه څوک علاج وکړي خدای پاک یې جوړ کړي، خو چې دا د مور نه پیدایشي ړوند دي د علاج بیا ګران دی. اکمه ورته وایي په عربۍ کې، ابه راغې ړوند دی خو راشه لاس دې پراخ کړه او د الله په حکم باندې به سترګې جوړې شو، نظر به لګېږي. راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي، وی راشه ما سره په طب کې مقابله وکړي، ځکه نه د دنیا یو ډاکټر دی راشي، یو طبیب دی راشي او ړوند دی جوړ کړي، زه جوړولی شم، خو ورسره به دا ټکې وایي چې باذن الله، دا زما کمال نه دی، ګورې دا د الله په حکم. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، دا یاد وسات، پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره. که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی، معجزه ورته وایي. او که د الله نه خوښه نه کېږي، یو سړی رابغې برګي مرض والا، هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نو، دله به راغی په ما خو دا برګي مرض دی، لاس به یې پراخ کړه، پروردګار به پاسا دغه جوړ، خټه به یې راواخېسته، د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه، د مرغۍ شکل، خلکو ټولو به ورته کتل، وایي دا ګوره دی نه چنچڼه جوړه کړله، هغې له به یې پوکې ورک، هغه به والوته، پوره مرغۍ به ته جوړه شوه نه هغه به والوته. علما لیکي چې د خلکو ته نظر نه واخوچې نو بیا به دا پرېوته، خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده که نه، لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې چې ړوند به جوړ شو، برګې به جوړ شو او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه، هغه به الوته او سره د هغې نه به یې هذا سحر عظیم، وایي دا لوی جادو دی. جادو څوک به مسلمانان هم شو، چا به ایمان هم راوړو، د خپل ملګري به ورسره روانو، چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روانو، یو کلي ته دا نصیحت کوه، بل کلي ته دا نصیحت کوه، بل کلي ته دا نصیحت کوه. یو کلي ته ورغوي موږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږې، دا یو قبر دی، دا مړې راته عجب دی. رب العالمین ته یې رجوع کړه چې الله دا خلقو داسې معجزه غواړي، وایي دا به هم وکړو، خو عادت یې واله چې دا به ایمان راوړي که به راونه وړي، وایي ښه ده بلکل زه به دا هم وکړم د الله په حکم، ایمان به راوړی که به راونه وړی، وایي که دا دې وکړه موږ ټول مسلمانېږو. هغه مړي تر ته ودرېد، وایي قم باذن الله، د الله په حکم پاس قبر وشلېد او یو سړی ترې راووت، سړی ترې راووت، علما لیکي دا نیم ویښتې سپینو او نیم ویښتې تور. عیسی علیه السلام دې تپوس کوي، وایي ته څوک یې؟ وایي زه عزیر یم، عزیر علیه السلام د الله پیغمبر. څو کاله مخکې ته مړ شوی؟ وایي ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیه السلام مړ شوی دی. عیسی علیه السلام دې تپوس کوي، وایي ته څوک یې؟ وایي زه عیسی ابن مریم د الله پیغمبر، د الله په حکم مې درته اواز وکړو ته راپاڅېدې، روح در کې راغی. وایي دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی؟ وایي تا چې کله اواز وکړو چې قم باذن الله، وایي په ما هیبت راغی چې قیامت دی. حالانکه ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تېر شوی دی، برګزیده پیغمبر، نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو. وایي دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت ته وجې نه مې دا نیم ویښته سپین شو. په لاره روانو یو بل انسانو په قبر تېرېده، وایي که دا راته راجم دی کم ایمان به راوړی وی او هغه ته وایي قم باذن الله. چې پاڅېده تپوس یې ترې وکړو، وایي ته څوک یې؟ وایي زه سام ابن نوح یم، د نوح علیه السلام زوی سام، څو زره کاله مخکې مړ شوی، څو زره کاله مخکې. وایي ای عیسی راته لرې زیاتې وکړه،
وی ولی وی جمدی رکلما تو په دنیا کې جمدی مکنه بیا بمرم وی نه بیا بمرې وی زیاتې دی راتلو وی دا څنګه وی د چې مړ شویم زما زرګونه کال او چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم خو د زنکدن تریخوالی مې په داخله کې اوسه پورې پروت دی نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي نو زه به بیا مرم د نوح علیه السلام زه سام کومه زمانه کې 100,000 لکه کاله مخکې مړو الله ته پته چې څومره کلونه تېر شوي وی زه به الله ته سوال وکړم چې پرا باندې بیا زنکدن تکلیف نه راوړي وی بس دا مهرباني راته د الله نه سوال وکړو یا الله ته خو دې ساه واخله خو د زنکدن تکلیف دی یو ځل پې تېر کړي دوباره پې مه تېروه په لاره بل ځای روان دی یو بوډی دی ژاړي جنازه روانه ده چغې وایي چغې وایي عیسی علیه السلام پې رحم راغی وی دا بوډی ولې چغې وایي وی دا د دې بوډی یو زوی دی او پسې جاړي مړ شوی دی وی کېره دا جنازه وی بوډی دی خوا راشه وی ولې جاړئ وی بس په دې جاړم چې دا یو زوی مې و نیازبین پلار یې نشته یتیم و او دې مړ شو وی ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچی د الله را جمدي کړي ما به د الله رسول ومنې وی او خلکو ته یې مخ کړې وی که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول ومنئ وی بلکل دا راسره وعده ده د کټ سر ته ودرېدو قم باذن الله هغه هلک نیغ په کټ کې کېناست جمدې شو خو دا ټکې به یې ورسره وی چې ګورې قم باذن الله د الله په حکم پاس دا څه فرضي قصې نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي واحیي الموتى باذن الله زه به د الله په حکم مړي جمدي کوم میت نه دی موتا دی مړي به جمدي کوم د الله په حکم په یو بل علاقه تېرېده هلته چا بادشاه ته الوی چې ولک دلته راغلی دی خلکو له دعوت ورکوي او ډېر خلک یې ملګري شو بلا خلک مسلمانان شو وی دا څوک دی وی دا د الله پیغمبر دعوی کړه چې د الله پیغمبر او ناشنا موجودي دي ورسره بادشاه سلامه دا چل کوي مړي جمدي کوي د دې بادشاه یو زوی امر شو وی راولی عیسی علیه السلام یې ورته بوت وی ته د الله رسول یې وی ستا دا معجزه چې ړانده جوړی وی د الله په حکم برګیان جوړی وی د الله په حکم مړي جمدي کوي وی د الله په حکم وی ښه نو زه او زما دا ټول رعیت مسلمانېږي په ته ایمان راوړو دا ټول وطن زما خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او د هغه قبر نه بودم هله را جمدی وی دا ټیک وی دروغ خو به نه وی نه زه چې بویې ته د قبر سر ته یې اوده هلته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم پاس هغه زوی نیغ پاسېد چې څنګه پاسېده د الله پاسې کې حکمت دی بادشاه خلک راغونډ کړل وی زه مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږئ وګورئ دا د الله رښتونی پیغمبر او دا معجزه چې زما زوی را جمدی بس خلکو انقلاب جوړ کړ دا بادشاه ډېر ظالم وي موږ ستا نه تنګ وو دا زوی دې مړ شو پلار دې موږ سره ظلمونه کول نیکه دې ظلمونه کول چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشحاله چې دا بس ته به مړ چې دنه به خلاص شو بیا دې دا زوی را جمدی شو بس قوم یو زنده‌باد او یو انقلاب جوړ عیسی علیه السلام ته مور حفیظ نه وخت کړینه ځان وباسو دلته راته بل غم جوړ نشي لوی اډاله جوړه شو د عیسی علیه السلام مرګري و د بادشاه خلاف جو د بادشاه مرګري لوی هنګامه جوړه شو دا غدنه عیسی علیه السلام سفر کو تاریخ لیکي د مارونو چې سره د دومره لوی معجزات چې خلکو ته به ښکاره کولې بیم په یو وطن کې د خپې ځای نو د غریب یو ځای نه بل وطن ته هجرت کو د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کو دا بني اسرائیل دي ظالمان دومره قوي معجزې داسې معجزې به د ظالمانو ته ښکاره کېدلې خو چې معمولي به پکې د دنیا تاوانو یا د مشرع تاوان به پکې نو بیا به دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي بیا به رانیو سر به دې پرې کوو دا دومره ظالمان دي دا یهودیان نن نه ګورئ دنیا کې څومره په مسلمانانو انخطي دا چې په عراق نن څومره قتل و قتال کېږي تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ ورېږي خو دا خو د یهودیانو سازش دی د صحابو قبرونه څه کې بلا په سونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو ګولۍ ورېږي کوي امریکې والا خو سازش د چا دی د یهود څومره چې د هغه ځای نه د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان دی ټول د هغې فیصلې لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روانو یو ملګري ورسره په سفر باندې ورسره درې ډوډۍ نو یو ځای کې کېناستل نو یوه روټۍ دو خوړله دی راته را معجزې ښې د الله د قدرت ته نښې یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا درېیمه روټۍ سنبال کا او دا اودس ماتوم اودس کوم بیا راځم چې لاړه اودس یې مات که اودس یې وکړو راغی ملګري ته وایي زه چې دوه روټۍ سنبال کړي روټۍ کم ده ملګري ورته وی نه هغه درېیمه پاتې شو که د موږ په سفر روان یو موږ ته به د روټۍ ضرورت دی وی درېیمه خو نشته
بس دوه ډوډۍ وي او ته وخوړه یو ما وخوړه یا د خدای باندې درېیمه ډوډۍ دې څه کړه نه نشته چې څه منځ لاړل یو اوسۍ روانه ورسره دوه بچي دي حضرت عیسی علیه السلام هغې یو بچي ته اواز وکړ راله بچې چې راغې په چاړه یې لاله کړل اور یې بل کړ ورته یې کړه دې ملګري ته وایي وایي ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ما دې دا معجزه را کړه چې رښتیا وایي هغه درېیمه ډوډۍ دې څه کړه وایي زه څه خبر هغه خوړلې وه یار والې وه هغه وخت یې وخوړه سپوره دواړو چې ته مخکې منځ یې لاړل یو نیر بی ده لوی دریاب کشتۍ نشته د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې پې پورې وته وایي په هغه ذات دې ستا قسم وي چې ما تاله طاقت راکړه او په دریاب باندې بې د کشتۍ نه را پورې ایستلو چې اوس هم راته رښتیا ووایه چې هغه ډوډۍ دې څه کړه وایي زه خو ډوډۍ نه یم خبر ګوره د بني اسرائیلو حرامي و که نه د بني اسرائیلو حرامي دی یعنې چې دومره موجوده یو کافر هم وویني نو رښتیا به ووایي نو چې څه منځ یې لاړل نو خاوره یې را یوځای کړله کاڼي را یوځای کړل او دم یې پې واچو د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړې نو درې ځایه یې کړل وایي دا یو ستا شو دا یو زما شو او دا درېیمه د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده وایي اما خوړلې ده هغه د مال راله وایي اما خوړلې ده وایي ښه بال وایي دا ټول زر او دا لال او دا هر څه ستا او با تا سره زما پاتې دا نوم عیسی علیه السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره موجودات مې درته مخکې ووې په هغې دې رښتیالو نه وي خو چې مال به درته کېښود نو حال دې ووې نو هغه زه د ده نه جدا شو نو غله پرې راغلل په دغسې و چې غله پرې راغلل هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان ودرېږه څه کې چې سامان یو له ولټوی کې بلا زر هغې وجنې دې ورته داسې کار دی ما سره وجنې خو چې ما سره څومره مال دی درې ځایه دی یو حصه به ستا شي یو غلطه وي بلته وي بله به ستا شي یو به زما شي وجنه یې مې سله هغې پړه کې سوچ کړه چې سره بې ځایه سړی مړ زه خو مونږ له دوی حصې را کوي نو دا هم ډېره ده درې واړه په هغه ځنګل کې کېناستل وي حصه به یو بل ته وایي چې لکه هسې بلا پیسې را سره وشو دا خو چې اوس بازار ته وځو خو بلا دولت دی ځکه چې که ډوډۍ خورو خو یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړه یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي نو چې ډوډۍ را واخېسته نو هغه لکې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه دوه حصې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به یم چې ما خو دلته وخوړه زه مړ شویم تاسو یې وخورئ هغې به ده وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ما ته پاتې شي هغې دواړو پړه کې سوچ کړی چې دا درېیم پلار به رانه کم ولې حصه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میان دی نیم کو نیم زما او نیم د دې بل ملګري هغې ده ته سوچ کړی دی او دا هغوی ته سوچ کړی دی خو چې دې سنګ راغلی دی په توره یې سر والې دی خو یې غورځولی دی هغې ووجه په دې خیال چې مال درې ځایه کوو نو دوه ځایه ولې نه او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړی هغې کې خو هغه زهر اچولي دي خو ته خبر نو خو چې څه یې وخوړل دا دواړه هم د خپې وغځولې مړه شو چې عیسی علیه السلام کله واپس په لاره راته مال همغسې پروت او دغه شاګرد یې ورسره دواړه غله مردار پراته ای د دنیا لالچه ای ګنده ماله د دنیا لالچه خلک به مړه کې مردار به یې کو ته به همدقسې پرې میدان پاتې داسې ده او که نه د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې غړي قبر له چا ځان سره یوړو یو تیزي بل ته پاتې کېږي اتیزي بل ته پاتې کېږي اتیزي بل ته پاتې کېږي څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمی لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې شو دا ټول همدقسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پردي مالونه ساتو د هغې څوکۍ کړو نبی علیہ السلام فرمایي هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی چې دې وخوړه او ازمه دې کړه او چې کم مال تا وانه غوسته او تا اونه خوړه اګورستانه دي مسلمانه دا بل چا یې درنه پاتې داسې ده او که نه د عیسی علیه السلام چې کم خاص ملګري وو هغې ته به حواریین وي او حواریین به ورته ولې وي نو بعض علما وایي چې دوی به سپینې جامې اغوستلې پاکې صفا لکه اوس هم چې کم خلک منځ اودس کوي داسې د نیکانو مجلس کې ناسته کوي نو پاکې او سپینې جامې اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفت هم کړی دی چې بهترین خیر ثیابکم البیض ستاسو بهترې جامې سپینې دي او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړي چې ښخوی نو په سپینه جامه کې په سپین څادر کې ښخ کې او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړي چې ښخوی نو په سپینه جامه کې په سپین څادر کې ښخ کې او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړي چې ښخوی نو په سپینه جامه کې په سپین څادر کې ښخ کې
ناغي بس بینی جامع غستلے لکا ورطا حواریین وی. و بعض علماء وینا حور دے صفاوالی و سپینوالی تاوی دری ظلون صفاو لصفاء عقائدهم ظلون صفاو پاکو دا عیسیٰ علیہ السلام قصچا مسلمانانو لکا ورطا حواریین وی. بعض علماء وی چی ندی با جامع سپینولے دو بیانو او ما تاسو ته تیرہ جمعہ ویلی مو چې ردی او معجزہ عیسیٰ علیہ السلام لی دیوا نو داغا معجزے دا وجہ ندی بیا پا عیسیٰ علیہ السلام دی ایمان اور مسلمانان شو وہ ذاتی جامع پاکون کے و جامع سپینون کے دو بیان اور دیر معجزے دا عیسیٰ علیہ السلام دا نزدین لی دیوے نو دے خاص برگری سو کوئی دی بکبان پاکول خرسول بے او دی یوزل دریاب کے جالونا اچول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دپا سرار ویسا کہوے وی من کبان نیسو یہ دریاب تو غردوے کم اگی و دلا سیو قتل اتنا بلد ہے دا کبانو دا نیوو قل قل زیدی دید ابو کے کبان نشتا رازمون دا کبانو قل زین دی قل گودرون دی اگی کے کبان نیسو وی تاسو غردوے امدل تا کبان شتا باہر کے دیو سره کلک په مرګروي او بغور د جالونه نالکو مشهور الکت عیسی علیہ السلام خو خلق پیجند ډېر معجزې ښکارا شوی وي جالونه وګورو چې وی کول دومره کبان په کلان دی رال چې بیا اغید او چتور طاقت نه لره اذا جالونه کوم راغون کل کبان خو په کرال خدا وو د دریاب نه روباسو څنګه عیسی علیہ السلام رب العالمین ښکارا معجزې ورکړي وي نو دے حواریینو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزی لی دے وے اگی تپتا وچدا دا اللہ رشتول پیغمبر دے ایمان پیروڑے او کم دے تا چی با عیسیٰ علیہ السلام گردے دا دیبو سرو نا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبری دا سے وچی زے پا زے با علاقہ پا علاقہ گردے دا یو زے کے خاص اقامت نو یو کلی کی دعوت اغین بل کلی تزا اغین بل کلی تزا زے پا زے دا ارچا کور لا دا ہرچا بیٹک لا او دا هر چې اجریل او چې کم دی بغونډه ودی بورته او دعوت د دین د الله به ورکو وی چې ځان سره به یو کندول ګرځاو یو جام یو کونټه او یو ګومنس دا درې سيزونه حضرت عیسی علیہ السلام سره وو جامو نه علاوه نور ځان سره اسم نه ګرځو هر سید نه ځان ساتو په دنیا کې د مسافر د خپل جون دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې د دنیا مثال دی یو انسان داسې دی لکه مسافر بلکہ مسافر ہم نلال تیری دن کی مسافر کو بیام یو دے کہ دمکی دان سے جوڑا جامع گرزائی نہ پلالتی ہوں صلی تیری کے ٹھکانے نہیں معلوم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امداد سے مسیح پرتوئی عیسیٰ علیہ السلام تو پلار سفر کون کے گردے دن کے یو جام دو بود پارا او یو گمن یو سړی اولید چې هغه د لختي نه په لپ او بل اخیستی اوس کلی اوهو ما خو جام ځان سره ګرځاو چې دا پکې وبس کم د جام نه بغیر خوب اوبس کلی کېږي هغه وغورځاو او ګومن دې لپاره چې د خپل وخت په ګومنس کې په پلاره تینري او بل کسو هغه په مخ لپ واچولا مخ سره وینځل نو به په دې ګوتو باندې خپل ګیرا وارولا ګوته کې دا ګوتې دې ګیره کې ورکولې او هغه وارول وای ما خو یې بغیر د ګومن نه وستنا واریږي دا خو د ګومن نه بغیر هم د سره او د ویتو وارد کې ګومن یې مربته وګورل دغه امساو ضروری جامع بو سره او کیسه په کیساو زه په ځای بغیر د خلکو ته دعوت ورکو حواریین مرګري خلکو کې ډیر ذات مشهور شوی انتهایی زیات دغه چې یو انسان د الله په حکم مړ جمع دی کوي برګ مرض والا او لوند انسان دا د الله په حکم جمع دی کوي دومره شهرت یې مونته او نوجوان تلویخ تو کارو تو برلانه در رسیده پر علاکانا والا رب العالمین پیغمبری ورکڑے وا دیر لوی شہرت منتیو نو ارکابت دا معجزو مطالبہ کولا لیودل دی حواریین و دی خپلو مرگرو تیو دے کی مطالبہ وکلا اے عیسیٰ اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء وی اللہ تعالی داتی بہو کی اے عیسیٰ اللہ بدا سیو کی کہ دا اسمان نا تیار خوراک من لرا نازل کی لگیایو کر تاثر خدمت کو خلق دا دعوت ورکو اللہ تا خلق بلو کہ دے پخلینا و دا دے
ګټې وټې نه او د دې دوبیتوب نه او د نورو قصو پې څونه خلاص کړو تیار خوراک راځي. عیسی علیه السلام خو پوه شو کم قوم چې معجزه غوښتې ده او بیا پې ایمان نه دی راوړی هغه قوم الله تباه کړی. هسې که معجزه راغلې ده د پیغمبر او چا منلې نه ده نو الله نه دی تباه کړی، خو چې غوښتې ده او د هغې دپاره دی مو نه مني نو بیا هغه قوم الله تباه کوي. نو عیسی علیه السلام خو پوه شو چې دا معجزه خو دوی وغوښته او دا خو الله کولی شي وبې کړي، او که بیا هم پې څوک ایمان راونړي یا څوک انکار وکړي تباه به شي. اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، که مسلمانان یې د دې خبرو نه پرهېز وکړي مه کوئ بات الله ته توبه وباسئ، پام کوئ دا څه کوئ لږې معجزې مو لیدلې. دوی ورته څه وایي؟ دوی ورته وایي چې نه مونږ یو مقصد دی په دې کې، زمونږ پکې دا مقصد دی چې دا به تیار خوراک راځي، یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ دپاره به هم خوشحالي وي او د رب العالمین دپاره به هم یو نښه به یا الله یا قدرت یو نښه به او دا خلک هم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي. نو ممکن ده چې ډېر خلک نور مسلمانان شي، دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي. حضرت عیسی علیه السلام مجبوره رب العالمین ته رجوع یې وکړه، بار صحرا ته ووت میدان ته، 2 رکعته نفل یې وکړل او زړې جامې یې واغوستې لکه د عاجزۍ. الله چې سوال هم قبلوي په عاجزۍ کې قبلوي، شکل یې د عاجزۍ جوړ کړه، جامې یې د عاجزۍ جوړې کړه. رب العالمین ته یې لاس ونیو، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. یا اللہ تعالی سوال کوم اللهم ربنا. ګوره خلک وایي عیسایان وایي دی خدای دی، څوک وایي د الله زوی دی، دروغ ټول دروغ وایي. سبحانك هذا بهتان عظیم. هغه الله ته سوال کوي اللهم یا الله ربنا اے زمونږ پروردګاره. الله ته سوال وکړه، حواري دوی شاته ودرېږي زما په دعا امین ووایه. انزل علينا مائدة من السماء، د اسمان نه یو خوانچه راته رانازله کړي د اسمان نه، ځکه چې د ځمکې دا زوی د قیمون کلو دا هم د الله دی که نه، چې دا ته په کومه خوانچه پرلت راته وکړې ورته کښېنې نو دا خو که الله پیدا نه کړي نو موږ یې پیدا کولی شو په خپله. غنم یا جوار خو د الله له دې ځمکې نه رایستې، دا خو د الله قدرت او طاقت دی، ته به محنت کوې راوباسي الله نه، دا خو ستا ده، خو الله د اسمان نه غواړو. مائدة من السماء چې اسمان نه را روانې او په سترګو یې وینو. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، والله زمونږ د خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعې او د رستنو خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعې. وآیة منک، والله ستا یو قدرت یو معجزه شي، خلک یې وویني او خلک پې ایمان وروړي معجزه شي. دی الله ته یو سوال چې سوال یې وکړه عیسی علیه السلام د خپل قوم ته ویلي ګورې یو خبره کوم معجزه به راځي، خو که د دې معجزې سره هم د الله د قدرت نه انکار وکړو. الله ذوالجلال په خپله فرمایلي، قرآن حکیم کې الله فرمایلي وایي چې دا به نازلوم، خو که د دې سره هم دوی انکار وکړو لأعذبنهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، داسې سزا به ورکړم چې مخلوق د خدای له به مې په ځمکه داسې سزا چېرته نه وي ورکړی. ګورې پوه یې که په مخلوق د الله له به مې داسې د عبرت سزا چا له هم نه وي ورکړی لکه دې چې بیا ورکړو. پوه یې بس ویې نه ایمان به خامخا به دا معجزه زمونږ الله ته سوال وکړه ښکاره شي. دی وکړه چې رب العالمین په حضور کې دعا وکړله، وایي چې یو سپینه وریځ راغله، هغه سپینه وریځ ورو راښکته کېدل او دا ټول حواریین او د عیسی علیه السلام ملګري او چې څومره مسلمانان وو داسې تماشګیر راغلل ټول ورته اوس ولاړ دي په تماشا. دقه سپینه مزېداره قشته وریځ راغلې یو غونډه وغه راکوزېږي راښکته کېږي راښکته کېږي راښکته کېږي ځمکې ته راورسېده، یو پولاو میدان کې وریځ راغله. خلک خو صرف سپینه وریځې دي بل شی نه دي. هغه وریځ کې دننه الله یو درستخان راکوزي چې ځمکې ته هغه وریځ راغله، وریځ ختمه شوه نو درستخان راښکاره شو، لوی درستخان او په هغې درستخان د پاسه خوراکونه پراته دي او بیا پې د پاسه یو بل درستخان پروت دی، لکه څوک میلمه له په خوانچه کې څه شی راوړي د پاسه پې یو بل درستخان پروت دی چې خوراک پې پټ. حضرت عیسی علیه السلام فورا الله ته په سجده پرېوت، د رب العالمین شکر یې ادا او ویې ژړل چې الله زه ستا شکر ادا کوم، زما سوال دې قبول کړه، یو لویه معجزه دې راښکاره کړه. الله دا معجزه زما د قوم او د خلکو د بربادۍ او د هلاکت ذریعه مه ګرځه. ویې ژړل، اعلان یې وکړ وایي ستاسو سوال قبول شو،
الله د اسمان نه درته خوانچه راسي درکړه خو ګوره شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به خوري او خصوصا هغه خلک چې هغه بیمارانی رنځورانی هغه خلک به مخکې کوي لومبې به هغوی خوري دا روغ به خو مالدار به نه خوري صرف غریب به خوري دې شرط مخکې نه مالدار سره خو مالدار ورته ویلي چې نه زموږ خو هر څه پوره دي دا معجزه راښکاره کړه چې دا غریبانان یې وخوري زموږ نوکران او دا چاکران یې وخوري دا هم ډېره بیا دا شرط یې ورته مخکې تړلی وی راځئ دا ټول غریب یې ورته یو ځای کړل چې څومره بیماران او دی ورته یو ځای کړل دې خو خلک خوشحاله وو وی خورئ وی نه د الله رسوله لومبې به پې شروع ته کې وی په مې مه خورئ وی نه لومبې شروع به پې ته کې دسترخوان نه هغه سر نه دی که هغه کپړه او داسې خوشبویي طلا داسې خوشبویي چې په مخ د ځمکه داسې خوشبویي چېرته چا نه وه محسوس کړی اعلی ښکلې بړاسو خوشبویي او بیا چې وکتل څو پکې یو کب و پکې یو مې ټول دسترخوان د سر نه تر ویښه پورې یو رویت شوی کب دا میانس کې پروت دی او ګیر چاپېره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارۍ او خوراکونو د هغې ډونګې یعنې د هغې لوښي د هغې کټوۍ پرتې وي قسم هغه زمانه کې چې کوم قسم ترکاري وه هغه ترکاري د هغې ځای په ځای کټوۍ لګېدلې دي د هغې ډونګې د هغې لوښي پراته دي او ورسره میوې هغه زمانه کې بې موسمه میوې چې څومره وې هغه میوې ته ګیر چاپېره پرتې دي تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکه اچارونه خواږه یعنې کوم نعمت چې د رب العالمین و د هغه ټولو نعمتونو نه دسترخوان ډک او میانس کې رویت شوی مزېدار اعلی کب پروت دی لګیا دي خوراک شروع خلکو ته خوراک د الله دسترخوان الله اکبر زمونږ د انسان دسترخوان او بیا د رب العالمین د سخي ذات دسترخوان او چې د پیغمبر معجزه او د پیغمبر په دعا راغلي نو دې کې که زه ډېر تقریر وکړم چې دا شی و پکې دا شی و پکې دا نو دا زه نه شم پوره کولی فایده او برکت پکې څو داسې ډوډۍ چې چا څومره به خوړه شربتونه ورسره اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه ورسره هغه ورسره څکه نه خو په دې ډوډۍ کې دا شته چې د چا به خېټه خرابه نه پکې دا شته چې په چا به دل راولي ولې د الله مېلمستیا ده نه په دې خوراک کې دا شته چې چاله به تکلیف ورکړي بلکې کم بیمار چې وړی خوري جوړېږي دا پکې بیل برکت دی څومره مریضان چې راځي او خوراک چې خوري جوړېږي د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو بعضې علما وي روزانه به دا خوانچه راتله او بعضې علما وي نه یو د اتوار په ورځ به راتله خلک به ورته ناست وو خو دا بعضې علما چې څوک وي د اتوار په ورځ به راتله چې دغې خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به مالو ډوډۍ ته به ضرورت نه معلوم او څوک وي نه چې روزانه به راتله دوی به ورته ناست وو دقه سپینه وریځ به راله او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه او د عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه رویت شوي کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتل خوراک به ترې کو جوړېدل به 40 دن 40 ورځې پرله پسې دا خوراک راغی 40 ورځې متواتر سازش شروع شو ته سازشونه خو شته که نه لومبې هغې مالدارو سازش شروع کو دا ولې هغوی د تکلیف و هغوی خو دا وي چې زمونږ نوکران او چاکران دي لا کار به مونږ له کوي او ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ له کوي هغوی چې تیار او منتابوي د خانانو کار کو لیونیانو چې بې کارونه کو لارل کورونو کې ډډې وو چې لکه زمونږ کار بل کار کو ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مونږ ته د جنت خو تیاره ملاوېږي په تاسو څه کوي چې دسخه ټوکړه ټوکړه به ته راکې تیارې میوې او ځای به د خان نه د هغوی خوراک مزېدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته نو چا کار کوي چې پر دې خدمتونه ډوډۍ دپاره کوي هغې وایي دا څه په مصیبت وي دا زمونږ چې کوم نوکران و کوم زمیندار و کوم کار به راله کو دا کارونه به راله څوک دی ها اخوا حکیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کړه هغوی بوک هړتال جوړ چې زمونږ قصه ختمه په خرابه ولې د دې ګټه خو په دې کې چې څومره خلک نه جوړ نو دوکان روان اوس خلک جوړ شو او زمانه د چا وه زمانه د حکمت او د طب د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه یې لیکلي او د دنیا خلک به هغوی له راتله د دغې خلکو دور او زمانه ده ارسطو ارسطاطالیس تاسو ارسطو نوم اورېدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زموږ رزق کې ګوتې ووهلې
دا دې څوک کړل موږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک تا په ډوډۍ جوړېږي نه موږ خو دوکانونه دغه تش په پرسو ناست یو موږ له څوک چېرته راځي هغې ځان نه غم جوړ او لوی پراپیګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی دوکه ده سحر دی دا څه کوې ته تیارې به بلد سې سبا به دا رزق دی بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوې خلک یې راوچت کړل صاحب لوی هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پسې لوی نفرت بادشاه هم راوچت شو د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبرې جوړ کړه یاره دا هلک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک پروت دی وشه راواخله ټول ماشومان راته په دې لمسئ کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیه السلام خو پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهودو ګورې ښه دا ټوله خبره مې همدې دپاره شروع کړې ده دا سازشیان ټول یهودیان یهود د زمانې تا دغه واقع بل مذهب نو یهودیانو او عیسی علیه السلام پکې راغی دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګري د عیسایان باقي چې څومره ټول یهودیان لویه پراپیګنډه جوړه کړه بادشاه ته وایي دا عیسی علیه السلام وجل پکار دنه دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبا بادشاه سلامت دا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي دا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي دا خدمت به هم څوک نه کوي ځکه تیاره ډوډۍ ورته ملاوي سبا بوله دا پیغمبر دې د جامع بندوبست هم وکړي دا هر څه به راته نظام ټول مفلوج شي دا به څه کوي چې کومو خلکو په هغه ځای د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلو کنه لاعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه دی احد من العالمین داسې سزا به ورکم چې په مخ د ځمکه به مې ګورې بیا چاله نه ورکړې هغه سزا څه وه د عبرت سزا هغه دا وه چې الله ټول خنزیران کړل سوران او خنزیران شکلونه یې بدل او تاریخ لیکي سترګو نه به اوښکې بهېدې اواز به چا ورکړه فلانکې د فلانکي زوی نه سر به یې وړاقه یو ستورو پکې سر وړاقه بل به اواز ورکړه روډ به وله راغې فلانکې د فلانکي زوی بل سور به سر وړاقه چې دا کوم دی خبرې نه شوې کوله شکل د سور ګرځېدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان ځکه خو الله حرام کړی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کي او انسان ته پاسي خنزیر راشي مکه ګندګي وکړي خوراک یې ګندګي ده ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې په ټول مردار شو کوم قوم چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی اوو ورځو کې د هغه مردار شوي بعضې خلک وایي دا بیزوګان او دا وایي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله جاله شکلونه بدل کړي نه 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 کوم قوم چې مسخ شي د هغوی اوو ورځو نه زیات ژوند نه اوو ورځو کې دننه دننه مړه شي د دې بیزوګانو په شکل باندې قومونه مسخ شي چې هغه توران او خنزیران شو بس علاقه کې نور هم غوبل جوړ هغه د چا به پلار و د چا به رور و د چا به زوی پټ بس لوی پراپیګنډه جوړه شو چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص کړو دی ووجه مړی دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کې هره کړی حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لال کړی دی په څونو پیغمبران یې شهیدان کړي دي دی یهودیان بس بادشاه اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام ویراوي نه شي بعض نه علاج دار چې دی به وجي پرېږدو یې نه او دله مونږ سزا ورکړو عیسی علیه السلام سره د خپلو حواریینو ملګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دي دوی خو په شواروس کې دننه په سوونو پیغمبران وجلي دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان دوی په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به الله قرآن کې فرمایي چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دی او پیژل چې الله رښتونی پیغمبر دی بیا بیا پاسه پکړو نبی علیہ السلام پیژنده ورته پته ولا هغې په کتابونو کې باقاعده د نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراتو چې د آخر زمانې پیغمبر بدل خلکو ته به وي وی ګوره د آخر زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي یو داسې اوصاف به وي او مونږ به د هغه مرسته کوو لکه چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو داسې به د یهودو د نبي علیه السلام صفتونه کول خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زموږ مشري ختمېږي په دې ایمان راوړو نو کفر یې خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبي علیه السلام راغی هغوی وپېژند چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو هماغه دی چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو هماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو څه وی نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و د هغه صفت په بنیاد هغوی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او یهود پې کافر پاتې شو عبدالله ابن سلام لوی یهودي و غټ دا یهودیانو مشر و راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل چې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکړو د الله پیغمبر الله ته دې خوا کړه
اسلام روړ مسلمان پاګه ټکو پاک مسلمان ان وجهک ليس بوجه كذاب اے پیغمبر استا مخ د دروغجن سړی مخ نه دی ګور تو ماغه پیغمبر کې زموږ په کتابونو کې د اخر زمانه پیغمبر کوم صفت دی او ماغه او اذا الله رسوله دا سکارو کې يهود له لارسا زبدان پټ رات باندې کې چې عبد الله ابن سلام مسلمان شوی ولې پتا خلکو ته پتاو لګي د نبي ابا قصه بدله رګ مکو زباغي کې کېنه دی لا ټول يهود راغون دا سره د اخر زمانه دا دعوه کې د پیغمبر سو خبره وسره کو نبی رسول الله وره تا پوسټ کوي مخکې خو هغه ایمان راوړ ځان پټ کړ یا عبد الله ابن سلام تاسو کې سوچتا یاو وی څنګه سره دی وی خیرنا مونږ ټول کې غوړه سره دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابن خیرنا زمون په بهترین نسب والا سره بهترین پلار نیکه په نسب ډیر اعلی او ډیر بهترین او ډیر خسره وی کدا عبد الله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان ورو او خدای رغه ایمان نو ساتي اره خدای دې ایمان نو ساتي ساده ایمان هغه اسلام نه وروړي وی کم یو دې ورګه اپاسه ده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ځکه نبی رسول الله مکه دعوت ورکړي هغه سوالونو جوابونه ورکړي وی تاسو چې سوې مو پیژن او ترشتونه پیغمبر او د ما در باندې ایمان دي او توي سوای وی شرنا وابن شدنه وی ګنده سړی بل نشته او نسبی وی دا خراب سره شوی نبی رسول الله عبد الله بن سلام وی سید دغه نه یری دا بهتان والا فقل وی ان اليهود قوم بهتون عبد الله بن سلام وی دا قوم يهود داسې قوم چې بهتانونه تړي یو د چاته تاسو په قران حکیم کې الله فرمایي يعرفونه كما يعرفون ابناء يهوديان دا نبی رسول الله داسې پیژني چې دې رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بکې کې سړی څنګه پیژني دا مات دی دا رښتیا دی عبد الله بن سلام ورته وی وی بالکل وی په خپل بچو کې شک شته او په دې کې شک نشته د خپل بچو نه خپې جنو چې دا الله رښتونی پیغمبر دی وی ځکه بچو کې شک ذکر چې پته نه لګي چې دا خدای غلطي نه کړې موږ ته پته نه لګي چې او د کوم دا شک نشته دا راته پوره سوچ دې ټول قوم ته په پته راځي دا الله رښتونی پیغمبر ظالمان نه يهود دا غي د پاسه پیجن دي ایمان په راو خیبر کې ځار ورته واچو پچې لګي نیچه نه پاره بل اوچت کو نبی رسول الله دعوت ور کای پر غرض والله ته بچ دا دومره خطرناک قوم دی يهوديان نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړي د عیسایان عمل تاریخ هم لیکنا تو ګوره کنه تجریب ګوره د اخباري رسایل دی برته د تجریب کې لیکي عیسایان عمل يهودو خیر د دوکه کې خطا کوي مو عیسی علیه السلام څومره احترام وای کنه پیغمبر دی الله مقرب بنده دی پیغمبر دی مو وای عثمان کې جمع دین است موږ دونه احترام کو او د يهودو قسم دا عقیده چې موږ وجلې او بیا اجم دي شوی هغه خو موږ وجلې عیسایانو بیا اجم دي شوی او سبا هغه دوستان دي سره یو بل سره د مسلمان خلاف پتا دي شنو بهر کې بادشاہ هیرودیس بادشاہ دا وخت هغه اعلان کوي راوینه دی موږ پانسی کو دا هغه خلکو پانسی بداوه چې لرګي به براوته لوی لرګي وګ او دا غیره پاسه به د مینس کلاس یو بل لرګي په پلنو باندې ټاکو نو سړی به وته چت تا بیا په خور کو دا لاسونه به ولا پاغه لرګي خوار کړل نو په دې لاسونه به ولا مې کو نوال په دې لاسونه په دې سینه به ولا مې کو نوال غرغت مې کو نو لا خپې به ولا دواړه یو ځای کړی پاغه به ولا پاسه مې کو دی با وېزان په دا سولې کې ته سولې صلیب پاغه کې با وېزان دو مارغان براتل غوخه به خړلې او پاغه کې به تاسو صلیب جوړ کو ویرا پریدونه دی وجه ګرځي او پچرا پیدا حضرت عیسی علیہ السلام یو ځای کې ناس په مرګرو سره او دیاله د علاقه محاصره کړه د بادشاہ دی پایان ای محاصره کړه معلومات ورکړل وی دی کوټه کې ناس یو مخبر ولا وی دا ورنه دی ګور رب العالمین عیسی علیہ السلام اسمان ته وچل چت سورې قرآن حکیم کې الله او هغه الله پاک اسمان ته پورته کړ بالکل جم دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له فذلك الله فرمای بل رفعه الله الیه وما قتلوه یقینا الله وی بالیقین درته چې دوی نه دی وجره ما دا انت اسمان ته پورته کړي هغه اسمان ته پورته کو چې هغه کم سیړي کوټه ته ورننوت دی ورته هغه سیړي و دوی چې په کومه کوټه ورننوت ما په راځي دی کوټه کې دی ورننوت دا شکل الله عیسی علیہ السلام مرانه پورته شکل نه مرانه پورته شکل دا غدي تعالی تنبیدی ولل پکله کې غرونی واغه زه نه ما سکه دې نه مخکې کېږي کنه مخکې کېږي
بویا ته د چغې والي ما بوځه د ستاسو هغه ملګري نه یم هغه مخکې شه زمونږ ملګري له کم ځای نه چې کړی د عیسی علیه السلام بویا ته سویلی ته یې ور وخېږه چې ور ویې مغه چرې ورته راوکړه مړی جامې تېر خوا شو ګوري لکه دا خو زمونږ د هغه مخ خو یې ټیک د عیسی علیه السلام په شانتې دی خو لاندې لاسونه خپې خو یې زمونږ د هغه ملګري دي نور ویې لکه هغه عیسی علیه السلام که دی وي زمونږ ملګري دی او که دا زمونږ هغه ملګري عیسی علیه السلام دی قرآن کې الله وی ولکن شبه له بل یو شک کې یو مصیبت کې پرېوته بل رفعه الله الیه الله یې ما ځان ته پورته دی خو یې موږ مړ الله یې ما قتلوه نه وجلې دی او ما صلبوه نه پتولی کوي دا الله قرآن اوس دا عیسایانو څه عقیده ده د عیسایانو اوسنۍ عقیده ده چې مور ورپسې ژړل نو بیا الله دې را جمع دی او مور له راغی او په یو غار ته ننوت او دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتلی دی خپل بچی ورسره د عرش خوا کې ناست عیاذا بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیه السلام وایي د الله رسول او د الله بنده یم او دا زموږ عقیده ده الله له نه زوی شته او نه وله لور شته د الله زوی ته حاجت دی په زوی څوک څه کوي زوی خو خلک دې له کوي چې زه بوډا شم چې د ما خدمت وکړي نو په الله بوډاوالی نه راځي زوی خلک دې له نیسي چې د ما د مرګ نه پس به د ما وارث نو په الله مرګ نه راځي دوی په لوی شک او په شبهه کې پرېوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راکوزېږي وعدې نه دی کړی د 33 کالو په عمر کې به اسمان ته راته دی 33 کاله عمر بیا اسمان ته بیا به کله راکوزېږي هغه وخت به راتلو شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې او د مدینې منورې ګوان ته هم د عیسایانو حکومت ورو الله دې دا د ورغه نه راوړي یعنې چې مونږ اندازې ته ګورو ځای په ځای د دې را پېښه ښایي یو یو ځای کې پې جمعوئ خو انشاءالله چې دغه زمانه نه د دې نه مخکې دوی عیسایانو په دې دنیا باندې یو وخت قبضه کړې وه جنګ ازادي و هغه 1857 هغه قصې پسې تاسو اورېدلي لیکن الله بیا خپې وویستې او دا دوی کوشش دی یو وخت په دنیا هغه هټلر و هغه دور و د انګریزانو په عیسایانو په ټوله دنیا باندې د قبضې کوشش کړې پروردګار هغه خپې وویستلې لاړل بیا په برطانیه او په امریکې پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي انشاءالله بیا به الله خپې وباسي ټینګېږي به نه کوي خو خیر د دوی کوشش دی دی به راشي په دې ټوله دنیا به قبضه ونیسي چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان دغه وخت کې به رب العالمین بیا حضرت مهدي را پیدا کړي مهدي به پیغمبر نه یو نیک انسان ډېر خلک به دغه وخت کې د مهدیتوب دعوه کوي ځکه مسلمان به ډېر کمي مسلمانان به ځای په ځای په علاقو کې خو پټ به یې لږ به شام کې به یې لږ به مکه مکرمه کې به مدینه منوره کې به یو جاني به الله ته فریادونه به کوي بیت المقدس به هغې په قبضې له تلي ګیر چاپېر علاقې چې څومره دي به ټول د کافرو قبضې له تلي وی مهدي به په مدینه شریفه کې را پیدا شي او د خلکو نه به دې راتښتي نو مکې مکرمې ته به راشي او په مکه مکرمه کې به خلک د سره بیا د خلافت بیعت دی به د خلکو مشر جلات ورونی او نه خبر سي نوم به د پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د نوم په شان دي محمد به نوم د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شان دي عبدالله د مور نوم به زما د مور د نوم په شان دي آمنه او ظاهري شکل او خوی به زما په شان دي او دوه به غټې نښې وي دوه یو نښه به دی چې په دغه روژه کې چې خلک د سره د بیت الله په خوا کې بیعت کوي د شپې به سپومې تندر نیسي ټوله دنیا به ورته وګوري چې سپومې تندر ونیوه او په 15مه روژه باندې به نور هم تندر ونیسي او په د روژې په میاشت کې به سپومې هم تندر نیسي او د هغې روژې په 15مه روژه باندې به نور هم تندر نیسي او دی به د مقام ابراهیم سره خوا کې وي چې خلک به د لاس نه رونیسي او بیعت به ورسره وکړي او غټه نښه به بله دی چې د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي هذا خلیفة الله دا د الله خلیفه دی مهدي اطیعوا له واسمعوا له دا اطاعت تابعداري وکړي او خبره یې واورئ دا یو غیبي اواز وشي دا به غټه نښه بس خلک به رونیسي او بیعت به ورسره وکړي خلیفه به یې کړه او د دغه عیسایانو خلاف به جهاد شروع نو دې به ځان سره د مکې مکرمې د مدینې منورې لښکر راوالي او دمشق شام ته به راشي
عیسایانو سره جهادونو به شروع شي، کله یو طرف ته جهاد کله بل طرف ته جهاد، عیسایان هم پکې مري او مسلمانان هم شهیدان کړي. او دی به بیا راشي بیت المقدس ته چې را کوم موجوده شام دی دا علاقې ته به راشي، دا به بله فتنه به راوځي. دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه، بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به دجال فتنه وایي. دجال به راوځي، دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی، دی به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلک به په ایمان راوړي، دعوه به کوي چې انا ربکم، ستاسو رب یم، انا الهکم، ستاسو لوی خدای یم، زما ایمان راوړئ. خلک به لګي درادر په ایمان به پرې خلک راوړي. ولې؟ ځکه چې هغه سره به ډوډۍ وي. نن سبا خلک ډوډۍ لپاره څه پرېږدي، هغه سره به مالي دولت وي. د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي، الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې یو ځای په ځای څومره سره زر او سپین زر پراته دي، هلته به ورته پته وي راوبغورو ځمکې ته راوباسه سپین زر سره زر دی، سره زر به میدان ته راوباسي. نو چې خلکو لروره څوک سره او سپین ورکوي، په ایمان څوک څه کوي؟ د پیسې دپاره قسم دی چې خلک ایمانونه نه چې هر څه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ دا چې څومره د امریکې او د یهودو ایجنټان دي، دا څوک دي؟ دا مسلمانان دي. د پیسې لپاره د یهودو ایجنټي کوه، د پیسې لپاره د عیسایانو ایجنټي کوه، د پیسې لپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه، نو پیسې لپاره دي. نو خلکو له پیسه به ورکوي، دولت به ورکوي، مال ډوډۍ هر څه به ورکوي، او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي. او چې څوک یې خلاف کوي ورسره به اور رواني، اور هغه اور کې به غورځي. او چې څوک په ایمان راوړي خوشحالۍ به وله ورکوي. نبي علیه السلام فرمایي چې ګوره د هغه اور جنت دی، او هغه سره چې کوم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی. څه مطلب؟ که اور ته وغورځولې یارېږه مه، نیغ به جنت ته دی. او که خوشحالۍ یې درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی، خوشحالي ده، باغونه، مال، دولت دی، خو دا د جهنم دی. د مدینې منورې خواله به ورځي. وایي دجال به په ټوله دنیا ګرځي، صرف مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نشي داخلېدی. د دې دواړو ښارونو په لارو، په کوڅو، په درو باندې الله به فرشتې ودروي، دې به نږدې کېدې هم ورته نشي. مدینې منورې دې خواله به ورسېږي، نو زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي. نو چې کوم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي، هغوی به ترې راوځي د مکې مدینې نه، د ده ملګري به شي، نیکان به پکې پاتې شي. یو کس به راشي، دجال چې کوم څوکیداران دي هغې ته وایي څه شو هغه دجال؟ هغوی به وایي ښه ده موږ د خدای ګستاخي کې، هغه د مونږ خدای دی مړی کې. انور به ورته نه، تاسو خپل خدای په دې تاسو ته یې نه دي چې زما متعلق څوک هر څه وي ودې بینه ماله به یې راولئ، دی چې خپل خدای لی یې بولي. دا سړی به ونیسي دجال ته به یې ورمخامخ، چې ورمخامخ یې کړي ورته، چې ورته وګوري او ما خو پوره یقین راغی چې تو مغه دجال یې چې د کوم مطالبون ته د دواړو جهانو پیغمبر ویلي. ولې؟ ځکه نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تکه شنی، ړنده به یې ړنده، او لکه د انګور شین انګور په شان به بار روتي د شینولي په شان دی، قبیحه به ښکاري. او یې ګورې پوه شئ ای مسلمانانو، الله ګورې ړوند نه دی، د سترګه ړنده ده. او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې، کاف الف پیرې، کافر، دا به په تندي د پاسه لیکلی شي. خو مسلمان به پې پېږي، کافر به پې نه پېږي. مسلمان به پېږي چې دی پې لیکلي. نو چې څنګه ورته وګورې وایي مونږ ته زما یقین راغی چې تو هماغه خبیثې دجال یې، د چا متعلق چې مونږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایي. دجال به یې د بټه راونیسي، خلکو ته به وایي خلکه که دې زه مړ کړم او بیا واپس جمدې کړم، زمونږ خدایي به ومنئ، زما خدایي. هغوی به ورته وایي صاحب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی، خوازم زمونږ خدای. وایي داسې به یې دواړو خونه ونیسي، دغه مسلمان بنده به ونیسي او داسې به یې راکاږي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا مړ به شي. او بیا به یې د دې وجود په دې منځ کې داسې چکر ولګي، نیم وجود هلته پروت دی، نیم دې خوا پروت دی، داسې به لاړ شي راشي. وایي مړ مې که که نه؟ خلک به وایي او صاحب. وایي واپس یې جمدې کړه، که مې جمدې کړه تاسو به ما ومنئ چې زه خدای؟ وایي صاحب مخکې نه م منئ. بیا به ورته اواز وکړي، دواړه اندامونه به یو ځای شي، بیا به جمدې شي. چې جمدې شي دجال به دې تپوس وکړي، وایي وایه که نه اوس مې خدای منې که نه؟ وایي اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکهباز دجال دی. اوس خو دې پوره ما ته خپل پیغمبر هم دقسې ویلي دي چې یو کس سره به دا چل کوي، اوس مې پوره یقین نه وایي خرابي نیسي بیا یې وجنه. نبي علیه السلام فرمایي چې یو ځل دی یو سړی مړ کړو دوباره نه شي وجلی، طاقت یې نه شي پیدا کړي، زور به ورکوي نه به شي وجلی. وایي ورسې چاړه راوړی، چاړه به راوړي، چاړه راوړي په مری به ولې ږدي. نبي علیه السلام فرمایي دا مری به ولې الله را تانبې په شان کړي، وجلی به یې نه شي. اور به بل کړي، اورې ګدې ته دله غورځوم، اور کې به یې وغورځوي،
الله به په اور ګولې ګلزار هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا څنګه خدای دی دا ما خو دې مړ کړي اوس دا دجال دوکبات دا هغه ځای نه به دجال روان شي لویه فتنه ده جي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مسجد کې تمیم الداری او صحابي دی هغه مرګري وسره دا نه الله نبی علیہ السلام زمانه کې لګي لګي ښکار کړی وی په کشته کې سوارو آبادبانی کشته ولا هوا په دور چلی وی هوا د سمت مقابل بل طرف نه راځي د مون کشته یو جزیره ته یوړ وی هغه جزیره کې مونږ انسان پکې نشته اوس په دې سوچ چې دا جزیره کې د هوا د طوفان ختم شي مونږ بیا خپل کشته ته وځي او روان په خیر جزیره ته چې مونږ څنګه ورلو یو حیوان دی ناشنا حیوان دی او داسې ویښته دی په ببر ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی وی مونږ ته ویارېدو وی مونږ سره خبرې شروع کړه چې تاسو څوک یې مونږ وایي چې مونږ عرب یو وی مه یارېږه زه جاسوس یم جاسوس خدای پاکه جاسوس ته څه کوي دا خو لوی بلا ده دومره ویښته دی په ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی تا څه بلا ده وی ما ته تعجب په نظر ولې ګورئ تاسو ورشئ اخوا د دې اونو نه اخوا وروړئ هلته کې یو بله شی به ووایي امام ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشو چې دا بل شی به څي وایي چې هلته ورلو یو انسان دی چې په زنځیرونو کې تړلی شوی دی د خپو نه هم تړلی دی او د لاسونو نه هم تړلی شوی دی په غټو غټو زنځیرونو او د ټوپ کې داسې اوچت شي او بیا راخلاص شي او یو لوی چغه وباسي وایي مونږ ته تپوس وکړو چې ته څوک یې ویارېدو ته وایي چې د دجال یم دجال تاسو د کوم ځای مونږ وایي مونږ د فلانکۍ علاقې وایي رانه تپوس وکړو چې یاره هغه د امیینو پیغمبر د نبی علیہ السلام یو لقب نبی الامیین دی هغه پیدا شوی دی مونږ وی او کوم ځای دی مونږ د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی ملګري شته که نه او ملګري خو یې شته جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه او دي جنګونه خو ډېر شروع دي کله بیا له شکست ورکوي کله په خپله ملګري دغه کېږي په فلانکې علاقه کې چې هغه تبري ښار کې هغه دریاب دی هغه شته او جي شته پې ښه ان قریب ده چې دغه دریاب به اوچ شي یو څاڅکې اوبه به پکې نه او داسې څه نورې خبرې مې راته وکړې مونږ وایي ته څوک یې وایي ته دجال نبي کریم صلی الله علیه وسلم له راغی او د دې نه مخکې نبي علیه السلام مبارک صحابو ته د دجال متعلق لوی تقریر کړی بیان یې کړی دی راغی مدینې منورې ته راغی پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ مسلمان شو او د ایمان نه پس وایي صاحب یو قصه درته نه وایه وایي دغسې په لاره را روانو یو جزیرې ته لاړو دغسې یو بلا مې ولیدله وایي دې خلکو ته ووایه تمیم الداری هغه ټوله واقعه هغه صحابو ته بیان کړه صحابه یشهد ان لک عبد الله ورسوله لکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه د دجال کړې بعینې هغه خو د نه واورېدلې او راته هغه ټوله پوره قصه وکړه مدینه منوره کې یو سړی یهودي دا غزوی و په مدینه منوره کې علما بعض علما لیکي چې هغه سړی نه دجال جوړ شوی او پیغمبر علیه السلام مبارک د هغه یو باغ کې نبی علیہ السلام دغه ملاقات لم تله یعنی هغه لم ورغلی هغه نبی علیہ السلام ورغی ځکه هغه کې داسې بعضې نښې وي چې خلکو چا به وي دغه یاره نبی علیہ السلام چې دجال متعلق خبرې کوي دا هماغه دی یو ځل نبی علیہ السلام ورغی تپوس ته کوي هلکه وایي ته څه دي وایي ما ته یو تخ کاري تخ د اوبو د پاس وایي نبی علیہ السلام صحابو ته وایي دا ډېره شیطانانو تختې دي وایي څه خبر راله راځي که نه راځي وایي صاحب یو خبر راله رښتیا راځي او دو دروغ راځي کله دوه رښتې یو دروغ دا خبرونه راله راځي نبي علیہ السلام فرمایل دا شیطانان دله دا واقعیت راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي ما پړه کې یو شی پټ کړی دی راته وایه ما څه پټ کړی دی یله کې مې څه دي نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي ما صورت دخان ورته پټ کړي صورت دخان هغه آیاتونه مې په دې زړه کې راوستل او دلته کې مې په دې زړه کې پټ کړل وایي ما پړه کې څه دي دې وخت کې وی نور نه پیږم خو دخ پکې راځي چغه شروع شه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راوستا وی الله رسول الله خجل نه وی نه ګوره کدا دجالی نو ته نشي وجلې دا وجلو کس عیسی علیه السلام او کدا دجال نیولی او بيدای انسان وجل لیا غيو مارکه کې رستم غیب شوه پته نه لګیږي چې دروغ شوه او چې کوم نه خبر نبی علیہ السلام د دجال متعلق یادول اکثر بده کې موجود دي ځکه بعض علماء وایي چې دو مغه دجال بار کې اب دجال براشي دا فتنه په دې ټوله دنیا خورش د خدای دعوه وکړي چې څه دې سوغواړي ورکړي با بلکې تر دې حد پورې یو قوم لا براشي چې تاسو په ایمان لرئ هغه به ته چې زموږ ځامن مړ شوی دي خزه مې مړه ده
کدا له جمدی کولې چې بیا در باندې ایمان وروړو ویل خلاص به در جمدی کوم مقبره ته ولاړ شي आवाज بو کی هغه خلق به جمدی نشي خو شیطانان بر د تابع وي نو شیطانان به د هغه ستړي د زامن او د خدای په شکل شي ناغي به چې دا ور جمدی میکړل پرې فتنه روانه کړي نو دی خو د عیسایانو فتنه دی خو د دجال فتنه لاله مهدی لار دغه تا شام ته په دې درمیان کې رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام راځي د مش د جامع مسجد پس پینه مناره به فرشتو نیولي او د بر اسمان نه به راکوز کې دنیا به ورته جوړ د مازدیګر وخت باندې د مازدیګر به شي چې راکوز شي نمانځه وخت به نو حضرت عیسی حضرت مهدی به ورته وي علیه السلام وي ورمخکې شي نمانځه وخت دی وی نه امامت تاسو حق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما امت له الله دومره عزت ورکړی دی چې عیسی علیه السلام په کومه ډله کې موجود دی امامت به هغه نه کړي زما امتي به یې کوي وی نه امامت تاسو حق دی تاسو کې یو کس ورمخکې چې امامت وکړي نو د مازدیګر لومړي لمونځ به په مخ د ځمکه عیسی علیه السلام په حضرت مهدي پسې عیسی علیه السلام ته بیا مهدي ور وجاړي خلک به ورته وجاړي چې شکر دی چې راغلی مونږ په لوی غم اخته یو خلک ټول لاړل کافر شو چا په دجال ایمان وروړ څوک د عیسایانو ملګري شو کورونه هغوی قبضه کړل علاقې رانه هغوی قبضه کړی او دې وخت کې به دجال هم را رسېدلي شام ته وایي چې دجال خبر شي چې یو سړی د اسمان نه راکوز شوی دی ځان ته عیسی وایي به پوه شي وایي تښتي به ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې دجال عیسی علیه السلام ته ور مخامخ شي دې به داسې ویلي کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچویلي کېږي عیسی علیه السلام به تعاقب شروع کړي ورپسې به شي او را لاندې به کړي په نیزه به وایي مردار به دجال به مړ شي خلکو ته به هغه نیزه وښیي ولیده تاسو که دجال خدای وي نو خدای څوک وجلی شي مړ مې که نه دجال چې مړ شي بیا به خلک د عیسی علیه السلام ملګرتیا شروع سوچه خشته ښکلې مسلماني به شي مهدي به دغې وخت کې وفات شي څوک وایي 7 کاله او څوک وایي 40 کاله دا به عیسی علیه السلام په دې مخ د ځمکه حکم بله فتنه به دغه درمیان کې راشي یاجوج او ماجوج به راخطا شي هم الله یو طرف ته بند کړي دي هغې به راشي چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني پرېږدي به نه یو به م وجني بل به م وجني او داسې به راشي دا لوی دریاب بحیره طبریه لوی دریاب دی په هغې چې راشي لوی دریاب دی نو د هغې اوبو ته به ور متوجه شي نو چې دا مخکې خلک د دریاب نه پورې وځي او وروستي را رسي نو په دریاب کې به څاڅکې اوبه مني وروستني به ویې لکه د ځمکه باندې خو د اوبو څه نښه نښانه خو شته لکه چې دلته اوبه وې جوړ او هغه نورو بلاګانو څکلي په مخ د ځمکه به هېڅوک هم پرې نه ټول به مړه کړي یو به هم پرې نه دي او بیا به څه چلو کړي بیا به لیندې راوالي یو بل ته به وایي وي د ځمکې مخلوق خو مړ که راځئ چې بره د اسمان مخلوق سره جنګ کوو فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنګ کوو او عیسی علیه السلام به دغې وخت خپلو ملګرو ته وایي راځئ چې مونږ کوهي تور ته لاړ شو د غر شاته پټ شو ځکه دوی سره زمونږ د جنګ طاقت نشته نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیه السلام ملګري دا به ټول هغه طرف ته غون شي دغه علاقه به یاجوج ماجوج نه الله محفوظ یاجوج ماجوج هم دغسې انسانان دي لنډي شکل والا نبي علیه السلام فرمایي واړه واړه قدونه دي پلنې پوزې دي غونډي مخونه دي او واړه واړه قدونه زه خو چې ګورم ما ته چینیان ښکاري دغسې کړي ځکه لنډی پوزې پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه او یې دومره به ډېرې چې د شمېر نه به زیات ممکن هم دې قوم کې خدای پاک دغه انقلاب راولي پته نه لګي الله ته پته نو لیندې به به راولي الله به ولا رنګ کړي د وینو رنګ به هغه غشي واپس رالیږي وګوره که نه وي بره فرشتې مړې کړې بیا په رب العالمین په دې طرفونو کې دانې راوخېږي ټول به مړه شي چې مړه شي دین به شروع شي صحابي عیسی علیه السلام به الله ته فریاد وکړي چې یا الله د دین د لاسه مونږ ګرځېدې نه شو نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي هغه مارغان به د دوی وجودونه اوچتۍ خوري به او پسه به سیلاب راشي هغه وجودونه به دریاب ته لو شي ځمکه به رب العالمین پاکوي بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت په دې مقدس ځمکه قایم شي او داسې ابادي به چې انګور به وي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کینو یو غونچک به نشي خلاصولی غټ غټ انار به میوې به او د عدل انصاف حکومت به شروع شي مدینه منورې کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دی نو یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق دی یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما د یو قبر دی خالی دی هغه نبی علیه السلام فرمایي دی کې به عیسی علیه السلام ښخېږي هغه دی کې به ښخ شي نو د عیسی علیه السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا کفر به بیا شروع شي مسلمانی به ختم شي ورو به مسلمانان بري
کم چې لږ مسلمانان پاتې دي یو لوخاله لوګي به راشي هغې سره به هغوی مړه شي دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني الله به نه پېژني او یو بل سره به داسې ژوند تېروي لکه د حیوانات د ځنګلو دا سپي او دا خره دا چې څنګه یو بل سره کم ژوند تېروي دقسې ژوند به تېروي نبي علیه السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه قیامت به په دقه خلکو را چې د الله نوم به نه پېژني بربنډ به یې ټول لغړ او دقسې یو بل سره به ګنده زندګي او ژوند تېروي په هغې به قیامت راځي نو دا زموږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې جمدی دی بلکل الله به یې راکوزوي هغه صلیب به ماتوي کوم ته چې عیسایان سجدې لګوي هغه خنزیر عیسایان ورته مقدس حیوان وایي هغه به وجني هغه به حلالوي او ختموي به او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه ګورې نه خدای ما نه د خدای زوی یم زه د الله بنده او اخیري جهاد د عیسی علیه السلام به دغه یهودیانو سره او کتلی د عیسی علیه السلام د یهودو د الله تبارک مان تعالی کې جوړ اوس په سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی شریک سازش دی لیکن په منځ کې که د مسلمان نوزګار شو دا دواړه د یو بل کلک دشمنان ولې ځکه یهود اوس هم د عیسی علیه السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري ډېر انتهایي غلط مونږ ورته الله بنده وایو مونږ ورته الله پیغمبر وایو هغې ډېر غلط سوچ نو خبره مې دې پورې کوله یو خو د عیسی علیه السلام متعلق بیان درته او بل د یهودو او د دغې خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړي نبي علیه السلام فرمایي چې کله دعا کوې نو په دعا کې یو دا م وایي چې الله ما مونږ د دجال د فتنې نه وساتي